در اینجا تأکیداً میخواهم بگویم که ما فساد اداری را در ادارات کشور تحمل نخواهیم کرد و برای دفع علل پدیده شوم فساد اقدامات همه‌جانبه خواهیم نمود. د اداري فساد ضد مبارزه د ملي وحدت حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. په همدې دلیل ملي وحدت حکومت د کار په لومړیو ورځو کې د کابل بانک فساد جنجالي دوسیه پرانیستله. په پایله کې له ټولو 980 میلیون ډالرو څخه 450 میلیون حصول شوي او پاتې نور د راټولېدو په حال کې دي. همدارس د لویو پوروړو په ګډون د کابل بانک د بحران عاملین زنداني شوي. له اداري فساد سره د بنسټیز مبارزې په برخه کې د قانون حاکمیت او اداري فساد ضد مبارزې عالی شورا جوړه شوې. دغه شورا 3 فرعي کمیټې لري چې د قوانینو کمیټه او عدلي او قضایي کمیټه د جمهور رئیس د دویم مرستیال تر ریاست لاندې او د فساد ضد کمیټه د لوی څارنوال تر ریاست لاندې فعالیت کوي. ملي وحدت حکومت د فساد ضد مبارزې ملي ستراتیژي تصویب کړې ده. په دې ملي ستراتیژۍ کې 5 مهم لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي چې د سالمې رهبرۍ اصل، په پالیسۍ کې روڼتیا، سالم مالي مدیریت، د اداري اصلاحاتو کمیسیون له لارې رڼې ګمارنې او د عدلي او قضایي بنسټونو له لارې د مجرمینو څارنه رانغاړي. د فساد ضد مبارزې ستراتیژي جامع او د پلي کېدو وړ سند دی. د ملي تدارکاتو کمیسیون د کار په پایله کې شاوخوا 13.3 میلیارد افغانۍ سپمول شوي او هممهاله د شاوخوا 50 میلیارد افغانیو له بېځایه لګېدو مخنیوی شوی. د فساد ضد مبارزې په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل د حکومت یو بل اقدام دی. تر اوسه د اداري فساد 314 قضیو له ډلې چې د مرکز ته رسېدلي په تړاو یې 143 کسان بندیان ممنوع الخروج او یا په معتبر ضمانت د سر په هزار پرېښودل شوي او په تړاو یې څېړنې روانې دي. د پوځي څارنوالۍ د قضیو په تړاو 55 تنه تر قانوني څار لاندې نیول شوي دي. 79 تنه په نغدي، منځمهالي او اوږدمهاله او یا دوامدار بند سزا محکوم شوي دي. د دې مرکز استیناف محکمه تر اوسه 19 واردل شوي قضیې لري چې له دې ډلې پر 14 قضیو پرېکړه شوې، 9 تنه په بند او نغدي مجازاتو محکوم شوي دي. په لوی څارنوالۍ کې له 80 ډېر څارنوالان د اداري فساد په تور نیول شوي. د چارو د اغېزمنتیا لپاره له 600 ډېر قاضیان تبدیل شوي دي. د ګمرکونو 25% کارکوونکي تبدیل شوي او د اداري فساد ضد مبارزې د هڅو په پایله کې د 1996 کال په لومړیو 6 میاشتو کې 4.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې د تیر کال په پرتله 9.7 ډېروالی ښیي. حکومت له اداري فساد سره د مبارزې او د دې ښکارندې د ریښو د له منځه وړلو په برخه کې توانېدلی د افغانستان له خلکو څخه د نړیوالې ټولنې د اوږدمهالي ملاتړ ترلاسه کولو ته زمینه برابره کړي.